السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر راغلی. یاره بس تاسې دومره زیاتې خواریانې راله غاړې کړې چې بیخي سړی حیران پاتې شي. له کومه ځایه داسې ستړی راغلی؟ والله له بازار څخه راغلم، تللی وم بازار ته. او دغه بیګ د څه شی ده؟ ډېر زیات تحفې مې واخیستلې، ډالۍ مې واخیستلې د خپلې سرګنۍ لپاره، د خپلې کوژدنې لپاره، د خپلې خواښې لپاره، د خواښې د خپلوانو، د کوژدنې د خپلوانو، ټولو لپاره مې زیات تحفې واخیستلې. ځکه چې په تلیفون مې بیخي لیونی کړی وم، هر وخت به یې زنګ راته کوه وایه چې نوی کال را نږدې دی او زموږ ډالۍ هېرې نه کوي، زموږ خپلوان رانه خفه کېږي، بیا مثلا موږ ته بیا خلک پیغور راکوي چې ستا مثلا سرګنۍ د نوروز کومه برخه نه ده راوړې. وګلابه د نوروز په نوم باندې ملګرو ته تحفې ورکول، سرګنۍ ته تحفې وړل د نوروز په نوم باندې، دا ټول حرام دي. راځئ چې د دې څخه لاس واخلو، د دې څخه تېر شو. دغه حرام دي، اسلام موږ ته اجازت نه راکوي تر څو همدا د نوروز ورځ ولمانځو یا د نوروز د ورځې په مناسبت باندې یو چا ته تحفې ورکړو، ډالۍ ورکړو ورته، که ملګري وي که سرګنۍ وي. او پاتې شوه د سرګنیو ته په بعضو خوشحالیو کې لکه اخترونو کې د نوي کال برخې، دا خو د هلک په کورنۍ باندې یو لوی بوج دی. راځئ د دې څخه تېر شو. هغه که چېرته پیسې ولري یا نه، زموږ او ستاسو هغه بوج چې په اچولی هغه مجبور دی له بل چا څخه قرض راواخلي او خپلې خسرګنۍ ته تحفې واخلي. د خپلې خسرګنۍ کوژدن، خواښې، د هغو خپلوان ټولو لپاره تحفې واخلي. زموږ او ستاسو په ټولنو کې یو غټ مشکل دی. راځئ دې څخه تېر شو، لاس ترې واخلو. راځئ د هلک کورنۍ دومره مجبوره نه کړو چې هغه د بل چا څخه قرض راواخلي او موږ ته تحفې په راونیسي یا موږ ته تحفې پرې واخلي. هېڅ پیسې هم را سره نه وي، ټول مې قرض راواخیسته، د ګاونډیانو ملګرو څخه مې قرض راواخیسته او تحفې مې راوړلې. او بیخي ډېر ستړی یم کړمه، په قرضو کې هم سره ډوب کړمه. کوم څه ته به یې پوره کړې؟ ولور یې 10 لکه مې ولور ورکړی دی، او د نوي کال او د اخترونو او د نورو د پلانکۍ ورځې د پلانکۍ ورځې بیخي د زیاتو ورځو هر وخت ډالۍ دی او زه یم، ډالۍ دی او زه یم، تر دغه ځایه پورې په قرضو کې ډوب یم. د ویډیو کتلو لپاره مننه